السلام علیکم دوستانو، زه الیاس نیګار یم. پښتو انفارمیشن ټي وي یوټیوب چینل نه یو وارې بیا در سره نوې ویډیو کې حاضر یم. دوستانو، دنیا کې داسې خلک شته چې ډېر خوش قسمته وي. زما خبرې مطلب دا دی چې خپل مرګ یې ښه نږدې نه کتلی وي. او داسې خلک هم شته چې ډېر بد قسمته وي. په نن ویډیو کې هغو خوش قسمتو کسانو کیمرې ریکارډ شوي ویډیوګانې تاسو ته ښیم چې کومو کسانو خپل مرګ په خپله نږدې نه لیدلی وي. خو د ویډیو لیدلې نه مخکې یوه خبره یاد لرئ، که تاسو داسې نورې ویډیو هم غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس راځو خپل مین ټاپک طرف ته. دغه ځای کې کیدلی شي چې د موټرسایکل والا ته پته نه وه، خو لرئ نه چې کوم ټایر راووتو هغه ډېر تېز رفتار سره روان و. شاید دې سره دا کس مړ شوی وه. دلته سټیټمنټ موټرسایکل باندې سټینډ کوي او ډېر خلک سټیټمنټ د سټینډ دپاره راټول شوي دي. کله چې سټیټمنټ سټینډ شروع کړو نو موټرسایکل د سټیټمنټ د لاس نه ووتو. هلته په موبایل لګیا یو کس د الله قدرت سره بچ شو. کني 100% د دې خپل ماتولي یقین و. هغه نظره هلته موجودو ټولو خلکو ولیده. کرکټ میچ په دوران یو کیدډي سره څه وشو، راشئ په خپلې وګورئ. د کوم کیلډي چې کومه کچره راواخیسته دا اصل کې ګرنیټ و، خو د الله رحم او کرم سره دغه بچ شو، کني د دې لاس کټولی چانس و. که تاسو د دې ویډیو دویم پارټ هم غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ.